چې شیرخان مړ شي بیا پې له پاسه شراب دی که پټرول دی که څه شی پې ور واچوي او بیا چې دی که نه دی روان شي او شاته نه ډز وکړي که نه هلته اور ولګي. چیټینګ زیات کیږي فلمونو کې. مخکې به چیټینګ نه و، اوس داسې چیټینګ دی که نه چې زوړ یو فلم پروت دی هغې کې ګانې تا مخکې کړي دي، ګانې راوچتې کي دلته فلم کې وردن نه کي. نه یا رشته نه سوګیار دی په دنیا کې، هر سړی یو خریدار دی په دنیا کې. څه چې ورکې څه به واخلې دی بازار کې، محبت هم یو روزګار دی په دنیا کې. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار کې موجود یم، لانجې ته راغلی یم. زما پر څنګ د پښتو ټیلی فلمانو یو ډېر تکړه هنرمند، یو ډېر زبردست اداکار چې په ټیلی ډېرو فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. زما پر څنګ ناست دی محمد سید رحیم عرف راجا صاحب. له ده سره د پښتو فلم انډسټري په حواله او د ده د فن او ژوند په حواله باندې مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې سید رحیم عرف راجا ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. ستړی مشه. وعلیکم سلام اعظم خان بھائی، څنګه خیر دی؟ ټیک ټاک یې؟ الحمدلله ډېر ښه یم. ته څنګه یې؟ ژوند زندګي ده څنګه ده؟ ټول انشاءالله خیر خیریت دی، ښه یو، ټیک ټاک یې. دا ما ته ووایه تر ټولو له مخه پښتو فلم انډسټري خو په خپلو وختو کې ډېر د خوند ډېر زبردسته فلمان کتونکو ته ورکړي دي. څه وایې پښتو فلم انډسټري د ترقۍ پر خوا روانه ده که زوال ته کته کېږي؟ یاره فلمي انډسټري نن سبا داسې شوې ده که نه چې یو ټیکهداري نظام ماته ښکاري. لکه مطلب دا دی پیسه پیک تماشا دیک، لکه چې پیسې غزارې نو بس تم ایکټر یې ښه اداکاري کولی شي. مخکې به داسې وي که نه چې بهی لکه یو فلم باندې به 2-3 میاشتې ټایم لګېدو، جوړېدو به په ترتیب، لوکیشن د هر شي به طریقه وه. اوس خو به هر ځای لوکیشن دی چې کوم ځای کې به دوی څومره شاټونه وکړل. لکه ډرامه په ذریعه یا فلم په ذریعه 15 دن کې فلم چې جوړېږي نو هغه خو لازمي خبره ده. تا ته پته ده چې لږ به ډیمانډ د هغې کم وي، چې لږ ټایم پې ولګوي فلم صحیح جوړ شي نو انشاءالله چې فلم به کامیاب وي. اوس دې دور هم لکه تلی نه دی، دور اوس هم هغه دی، خو چې ښه فلم معیاري فلم جوړ شي او خلک خوښ شي. کهاني داسې که نه د دیو چې اکثر جینۍ پینټ شرټ پکې اچولي، الګ د پښتو په کلچر دی چې لکه دا خو به پښتون دی، دا به غټ صادر ټوپۍ حساب کتاب، خو لکه جینۍ بیا ګیټ اپ چې دی هغه د پښتنو غونه نه وي. اردو جنکۍ دی به ډارې کې چلی لګ. ته دا وایې چې یو فلم ساز ډایرکټر صاحب چې یو فلم سازوي جوړوي، یا پکار دی په هغه فلم کې د جینۍ او د الګ ګیټ اپ بالکل د پښتنو د کلچر مطابق وي؟ مطابق پکار دی، او چې مطابق وي نو مذهب هم کوي، خلک به هم وایي چې واقعي دا پښتو فلم دی او ښه فلم یې جوړ کړی دی. نن سبا داسې دي که نه چې ډایرکشني خو هر سړی کوي، ډایرکشن هر دغه کوي، خو هغه دا سوچ نه کوي چې یاره زه دا شی جوړوم یا د دې جنۍ ګیټ اپ څنګه دی، د هیرو ګیټ اپ څنګه دی، خو بس لکه ترتیب یې جوړ کړی چې ګانه شي او درز دروځي که نه. نو لکه چې دا شیزونه لږ کم کې فلم صفایي کهاني جوړوي، مزه ورکوي، نو هغه به کامیاب وي فلمونه. څه وایې چې پښتو فلم انډسټري دا نن سبا کوم فلمان د فلمبینو دپاره د کتونکو دپاره سازوي، دا فلمانو غانې یا سندرې په حواله ته څه وایې؟ غانې سندرې خو داسې دي که نه چې اوس نن سبا نوي غانه راشي نو هغې ته دې وګوري، یا د هغې فلم نوم چې دی هغه غانې سره کېدي چې یاره دا غانه پکې ده، دا فلم جوړ کا که نه، هغه داسې شي. او مخکې به دا و چې لکه فلم به جوړېدل بیا به غانه جوړېدله چې یار دا په دې کې دا شی ګودر یادول دي، په دا کې دا دغه یادول دي، ترتیب بیا هغه جوړو. اوس خو غانه چې چا پاپولر غانه راله بس هغې پسې فلم نوم کېدي چې دا یې نوم شو او بھائی دا فلم شو، دا کہانی شو. سید رحیم بله خبره به وکړو، تا خبره وکړه ګودرغه،
ګودر پخوا د خلکو نن سبا ټي ویل راغلی نن سبا جدید دور راغلی هغه ګودر خبرې په پښتنو کې نن سبا ختمې دي ختمې دي او فلم کې نه راځي دا شیزونه فلم اوس ډایرکټ شو که نه مخکې به ډایرکشن ډېر سوچ سمجھ سره کوو اوس سوچ سمجھ نشته اوس خو ډایرکټ به هیرو ته وایي آ جاؤ سین کرو بھائی نو ویلن هیرو دا ټول دغه شانتي چلوي لکه نن سبا تنبازي ده زیاته اداکاران که غټ اداکاران وګورې تنبازي د هلته هم داسې چې یو وایي چې دا مانه مخکې نه شي بل وایي چې دا مانه مخکې نه شي که هدایتکاران دي که اداکاران دي که فلمي انډسټري څومره ده ټول لکه دغې ته اورېدلي دي وایي ټول د پیسې زامن دي چې پیسې یې نه نو فلم هم ټیټ هر شی مسله دا ده ټوله ته دا خبره کوي چې په پښتو فلم انډسټري کې کم ډایرکټران او فلم سازان صاحبان دي په دې ټولو کې منافقت دی د منافقت په وجه باندې پښتو فلم انډسټري د زوال پر طرف روانه ده بالکل داسې ده ولې چې لکه دغه اداکاران دي موږ بچپن نه ګورو بس دغه دی او دغه راځي فلمونو کې نور داسې بل کس داسې خاص نه دی راپرېښی دی چې هغه یو اداکاري ښکاره کړی وی نن سبا د ټیک ټاک باندې هم ښه هلکان راځي پروګرام ورکوي خلک یې خوښوي هغه هم خو لکه دیو فلم انډسټري ته هغه سړی مخکې کوي چې کم دیو مخې ته وي وروستو نه پرېږدي کس دی لکه مخې ته زموږ نه وځي دیو مسله ټوله دا یا اداکاران ټول داسې دي فلم انډسټري شوه یا هر ځای چې شو نن سبا یاري دوستي هم دغې ته ورسېدله چې هر سړی د یار دوست خپې کټ کوي نو فلم انډسټري والا هم دغه خلک دي پښتانه خلک دي زموږ په شان هغه هم یو بل لکه دغه ورکوي چې یار دا مخې ته نه شي زه دې مخکې روان یم ټوله مسله داسې دا ماته وایه پښتو فلم انډسټري کې خو ډېر پښتانه ډایرکشن کوي او ډېر د خوند فلمان یې پښتنو ته ورکړي دي ستا په دې ډایرکټرانو کې داسې ډایرکټر چې ته ووایې چې دې ډایرکټر سره اختیار وي نو پښتو فلم انډسټري به د ترقۍ پر خوا لاړه شي نو هدایتکاران خو داسې ډېر دي مخکیني زمونږ خو اوس خو ډېر داسې راغلي دي که نه چې والله مونږ یې پېژنو هم نو که نه مخکې به دغه و ممتاز علي خان و سعید انور دا کسانو لکه ښه فلمونه به یې راتلل او دغه نسیم خان او دغه و لیاقت علي خان هغه فلمونه مونږ ډېر خوښول به لکه فلم به صفا او ټیټ فلم به راتلو اوس دا نوي چې دي والله د دې فلمونه خاص وګورو یا ونه ګورو ولې چې کسان ووایي که نه چې یار دا فلم زمونږ په طبیعت نه دی نو بیا هغې له مونږ هم نه زمونږ یار پرېږده دا په پښتو فلم انډسټري کې ډایرکټران خو نن سبا هم ستا شاهد عثمان صاحب ستا ارباز خان ستا شانزیب مندوخیل شتا او له دې سره سره ارشد خان ستا دې ډایرکټران هم په خپلو وختو باندې پښتنو ته ډېر د خوند ډېر زبردسته فلمان ورکړي دي او کتونکي یې خوښوي ته د دې ډایرکټرانو متعلق څه وایې نو ښه دي دا هم ښه دي خو چې لږ ټیلنټ خو راوباسي که نه یار فلم خو مزه خو ورکوي که نه یو نیم فلم اوس هم ما 2-3 فلمونو کې یو ټیلنټ وکت خو هغه یو شاټ یو شاټ ټیلنټ ورکوي نور ټیلنټ پکې نه یو فلم راغلی و یار دشمن اختر ته لګېدلی و نو په هغې کې لکه ټول فلم خاص مزه نه وه که نه خو اخره کې چې کله بیا هغه دیوار په جنګیر خان غزاري که نه نو لکه هغې بیا ډېر ټیټ یو پاټ اخیستی دی لکه شته پکې خو یو شاټ دی په کار دی چې څو شاټه پکې وښیي چې لکه مزه خو وکړي که نه په یو شاټ خو فلم مزه نه کوي که نه یو شاټ څه شی شو مطلب ته دا وایه چې په دا یار دشمن فلم کې هغه د دیوار د گزارولو کم سینس و هغه ډېر د خوند و ډېر د خوند و بالکل داسې وه او هغه تشبیه تا د هالیووډ له فلمانو سره ورکړله چې د هالیووډ غوندې فلم او چې ښه شاټي که نه هغه به دغی اوس یو بل فلم راغلی او راج د بدماشانو هغې کې اوس دغه چې دی شیرخان هغه باندې تو تلوار راوباسي عجبګل سره جګړه کوي عجبګل ولګي هغه درته په تلوار مړ کړي سړی چې شیرخان مړ شي بیا پې له پاسه شراب دي که پټرول دي که څه شی پې ور واچوي او بیا چې دی که نه دی روان شي او شاته نه ډز وکړي که نه هلته اور ولګي لکه دا اوس فلمونو شاټ دی مزیدار چې بھائی یو ویلن ته دومره خطرناک دغه میلاو شو سزا چې هغه بالکل ایرې کو نو لکه داسې پاټونه ماشاءالله اوس هم د هدایتکاران ورکوي زنده باد ښه فلمونه جوړوي دا خبره نه ده خو بهرحال زه دا وایم چې مزید نور هم څومره په دې باندې دغه کوي که نه
نو دا به ښه جوړیږي. څه کول پکار دي چې یو ښه فلم تیار شي؟ قانوني مطابق کوم لوکیشن لګي هغه ورکوي، کوم ځای بنګله لګي هغه ورکوي، مجره لګي مجره ورکوي. لکه کوم ځای چې هغې ته لګي. نن سبا داسې دي که نه چې بس په یو لوکیشن باندې ټول شاټونه ډایرکټ واخلي چې یاره دا بس په دغه باندې دا صحیح دی. او یو چیټینګ زیات کیږي فلمونه کې. مخکې به چیټینګ نه و، اوس داسې چیټینګ دی که نه چې زوړ یو فلم پروت دی هغې کې ګانې تا مخکې کړي دي، ګانې راوچتې کي دلته فلم کې وردن نه کي. دا چیټینګ نن سبا پکې زیات دی. مخکې چیټینګ به نه و. مخکې چې به کوم ګانا کم فلم دپاره تیاره وه هغه به هغه فلم کې وه. اوس به یې ایسټرا ګانې پکې هم راځي. که اوس خیال دی کړی دا راج د بدماشانو کې یو ګانه ده ډایرکټ 2 جنکې اخیره کې کړی ده، وایي باران دی باران. نو صحیح ده، خو لکه باران مقصد دا دی چې څه پیدا دغه شول. هلته ارباز خان اور دغه عجب ګل یو بل سره ملګرتیا شي، به دلته درته ګانې شي. نو دا ایسټرا ګانې لکه فلم مانن نه لري چې دا ګانه پکې د فلم په معنی لاړه. دا بس هسې ایسټرا یې وویشتله چې خلک خوشحاله شي، ها بھائی داسې یو ګانه پکې راغله. بهرحال دا شیزونه لږ کمیدل پکار دي، کہانی ورکول پکار دي چې کہانی او خلک وجاړي او لږ محسوس کی چې یار واقعي دې کہانی کې څه دوک و څه طریقه وه، داسې شی پکار دي. سید رحیم دا ماته وایه بله خواته به راسو. تا هم په خپل ژوند کې ډېر لایو پروګرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده، په ډېرو ډرامو کې د خپل هغه فنکاري کتونکو ته ښکاره کړې ده. تر اوسه پورې به د څومره ډرامې ساس کړي وي؟ نو ما خو خپل په دغه کې 13 ډرامې ما خپلې جوړې کړ دي. لکه ما چې کوم کانیانې لیکل دي، هدایتکاري مې کړ ده، هیرو مې پکې کار هم کړ دی، خپلې مې 13 کانیانې جوړې دي. په دې 13 کہانیانو کې داسې ډرامه یا داسې کہانی چې ته د هغې کہانی په وجه باندې پښتنو پېژندلی کومه یوه ده؟ داسې خو ډېرې ډرامې دي. یو مې جوړه کړ وه اندا ګونګه شکاري، یو مې جوړه کړ وه پال شیر، دا اردو کې وې دا دواړه ډرامې. او یو مې جوړه کړه د غریبانانو سره به نه چیړې. بیا مې جوړه کړه داسې یارانې نه مې توبه ده. بیا مې جوړه کړه دغه د ظالمانو مرګ که نه، نور گیتمالې وغیره دا سیزونه مې هم جوړ کړي دي. او ماشاءالله چې خلک چام کتلی دي هغه وایي چې واقعي زبردست پروګرام دی کړی. د کومو ډرامو نومانس د مونږ ته واخیستل؟ په دې ډرامو کې داسې ډرامه چې ستا هم خوښوي او د پښتنو هم خوښوي؟ نو ډرامه خو دغه ده چې یوه مونږ د غریب مکان ډرامه کړې وه، هغه کردار زما لکه ډېر زیات خوښ شوی و. هغه داسې کہانی ده که نه چې لکه ساده غونه ټایپ کہانی ده او ډېره ښه کہانی ده. نو هغې زما خپله خوښه شوې وه ډرامه. او داسې بله د یارانې نه مې توبه ده، هغې کې هم داسې ملګری لکه هغه ما ووایي چړو سره غزار مې کي مړ کي، بیا هغه دلن پسې دی لاړ شي. لکه هغه کہانی مونږ ډېره زبردست کړې وه او خلک یې هغه هم خوښه کړې وه چې چېرته مونږ چلول وه، کسانو ووایي چې واقعي داسې کیدیم شي. سید رحیم دا ماته وایه را روان وخت کې د داسې یو پراجکټ یا داسې یو ډرامه را روانه ده چې په هغه کې ته د خپل فن مظاهره کوي؟ وبېږو پکې چې ښه زمونږ کرکټر ښه او پروګرام ښه نو وبېږو انشاءالله. مطلب سوچ دستا ګوارې، سوچ دستا چې ته په را روان وخت کې یو ډرامه کې کار وکړي. کار به وکړو که نه، ولې چې ښه هدایتکاري او ښه کسي او ډرامه ښکلې جوړوي انشاءالله کار به وکړو ورسره. په آخر کې کتونکو ته که د یو څه پیغام په ذهن کې وي؟ کتونکو ته خدا پیغام دی که نه چې خپلو بچو باندې تعلیمونه او ښه کردار وکړي، ولې چې وخت ډېر خراب را روان دی، هېڅ پته نه لګي. زندگی د کوئی بھروسہ نہیں میں کدو مر جاواں. یو دا دی وایي نه یا رشته نه څوک یار دی په دنیا کې، هر سړی یو خریدار دی په دنیا کې. څه چې ورکې څه به واخلې دې بازار کې، محبت هم یو روزګار دی په دنیا کې. دا زما ټولو ته سلام او الله هم خوشحاله ساته. مهرباني د خدای په امان. ډېره مننه کور د ودان څه. ګرانو کتونکو دا و سید رحمان عرف راجا چې له ده سره هم د پښتو فلم انډسټري په حواله او د ده د فن او ژوند په حواله باندې یو څو د خوند خوږې خبرې وکړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.